د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلی. زموږ د نن ورځې سبق دی با یا بې. با یا بې د پښتو په تورو کې دویم توری دی چې د نن ورځې په سبق کې به یې ووایو. د کتاب دویمه پاڼه راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د ب توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له پورته لږ ښکته ځي او بیا کیڼې خواته تاویږي او په کیڼ لوري حرکت کوي او بیا بیرته پورته خواته خیږي. دا راښیي چې به داسې لیکل کیږي. د ب شکل دې وپېژانده. اوس د ب په غږ خبرې کوو. ګورئ، ب د باز د کلمې په سر کې د لیکل شوي ب غږ دی، لکه باز. تاسې ووایئ باز. بیا ووایئ باز. د کباب په کلمه کې د ب د غږ شکلونه په منځ کې او په پای کې راغلي دي، لکه کباب، لکه باز، لکه ببو، لکه کب. ما څو ځله کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو نه کلمه جوړیږي، لکه باز. شاباس. اوس مو چې د ب غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ب توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د ب توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. یوازې په خپله. دویم به له بل توري سره په سر کې تړلی، لکه د باز په کلمه کې د ب توری راغلی. دریم به له بل توري سره په منځ کې تړلی، لکه د ببو په کلمه کې. څلورم به توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د کب په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ب په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، د باز او ترې لاندې کباب لیکل شوی دی. دا ګورئ، د باز په کلمه کې 1 ځل او د کباب په کلمه کې 2 ځلې د ب توری راغلی. یو یې په منځ او بل یې یوازې یا په پای کې راغلی دی. د منځ توری یې په زیړ او په پای کې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې یو باز چې په یوه څانګه ناست رسم شوی دی. تاسې پوهیږئ چې باز یې ولې رسم کړی دی؟ ته اندېښنه مه کوه، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د باز انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د باز د کلمې لیکل یاد کړئ. د باز کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. ب، ا، ز. توري چې سره یو ځای شي نو بعزه لوستل کیږي. که بازه پیوسته وویل شي نو باز کلمې ته غږ نږدې کیږي. که بعزه پیوسته ولوستل شي نو باز کلمې ته غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د کباب کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده. ک، ب، ا، ب. ک، ب، ا، ب. کباب. د باز او کباب په کلمو کې مو د ب توری لیکل ولیدل. اوس به د ب توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي
د به کارونه په جملو کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا باز دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د به توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا باز دی. باز کب نیسي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. تا په هر هغه بد توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته یو ځلې د بد توری د کلمې په سر کې لیکل شوی او یو ځلې له کسره په پای کې راغلی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ بد توري پر سر به ولیکئ چې د بد توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د به د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د به توري په سر کې شکل لیکو. د به توري په پای کې شکل لیکو. ډېر ښه. پر تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. بریالی کباب خوري. بابا هم کباب خوري. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر به توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه به د قلم کېښوده چې زیړ رنګ لري. دلته هر به په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو به د بریالي د کلمې په سر کې د ره د توري سره یو ځای راغلی دی او دویم به د کباب د کلمې په منځ کې د ک او ا د تورو په منځ کې راغلی دی او دریم به د کباب د کلمې په آخر کې یوازې لیکل شوی دی. بریالی کباب خوري او دویمه جمله داسې ویل کیږي بابا هم کباب خوري. اوس قلم راواخلئ دا په سپین او زیړ رنګ چې بریالی کباب خوري لیکل شوي په سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي او همدارنګه د بابا هم کباب خوري د جملې په سر ولیکئ. بریالی کباب خوري. بابا هم کباب خوري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې یې پکې راوړي دي. دا باز دی. باز کب نیسي. بریالی کباب خوري. بابا هم کباب خوري. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر یو به توری په مختلفو رنګونو راغلی دی خو په دې سره چوکاټ کې
ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا باز ده باز کب نیسی بریاله کباب خوری بابا هم کباب خوري. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ مه، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ب توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ب توري د پاسه ب توری ولیکئ. کله مو چې هر ب توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا باز دی، باز کب نیسی، بریالی کباب خوري، بابا هم کباب خوري. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ب توري تمرین وکړئ. د ب توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ب توري تمرین وکړئ. د ب توري په سر کې شکل لیکو. په زیړه کرښه دا باز دی ولیکئ او په توره کرښه باز کب نیسی ولیکئ. د ب توري یوازې شکل لیکو. د ب توري یوازې شکل لیکو. د ب توري په سر کې شکل لیکو. د ب توري په سر کې شکل لیکو. د ب توري په منځ کې شکل لیکو. د ب توري په منځ کې شکل لیکو. د ب توري په پای کې شکل لیکو. د ب توري په پای کې شکل لیکو. د ب توري یوازې شکل لیکو. د ب توري په سر کې شکل لیکو. دا باز دی، باز کب نیسی، بریالی کباب خوری، بابا هم کباب خوری،
دا باز دی باز کب نیسی. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ب توري شکلونه. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: باز، کباب، ببو، کب، تمرین، پای، روښانه، نیسی، خوري، بریالی، بابا او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.